اوس تاسو اړینه یاستئ چې ډیزاین باندې روپۍ ورکړئ او تاسو ډیزاین ځانته په ګرافیکس ډیزاینر باندې وکړئ. یوازې تاسو اړتیا لرئ یو موبایل ته او یوازې یو انټرنیټ ته. نو ملګرو سلامونه، احترامات په دې هیله چې روغ جوړ باستئ. نن درته داسې ویډیو وړاندې کوم څنګه کولی شو په خپله ځانته ډیزاین وکړو، هم ځانته لوګو ډیزاین کړو، هره برخه کې ځانته ښایسته ډیزاینونه ترسره کړو. لکه تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري ملګرو، دغسې ډیزاینونه تاسو کولی شئ څنګه ترسره کړئ او څنګه یې وکړئ ملګرو. راځئ ویډیو پیلوو. ملګرو تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور سرچ کې به تاسو ملګرو یو اپلیکیشن نوم ورکړئ چې تاسو به په دغه اپلیکیشن کې ځانته ښکلي ډیزاینونه په فري توګه ترسره کړئ. هر رقم ډیزاین نه، که لوګو ځانته جوړول غواړئ، که تمنیل او که ورته نور ډیزاینونه ملګرو، که غواړئ چې سی وي ځانته جوړه کړئ، دلته به راشئ ملګرو او په سرچ کې به تاسو ولیکئ کینوا په نامه اپلیکیشن ملګرو. تاسو به د کینوا په نوم اپلیکیشن نوم یا اورېدلی یا نه ملګرو. دغه اپلیکیشن تاسو ته په هره برخه کې ډیزاینونه ترسره کولی شي. تاسو ته به دغه اپلیکیشن راشي، دا به تاسو څه کړئ را ډاونلوډ کړئ. وګورئ ملګرو، یوازې زما هغه اپډیټ غواړي، خو زه اړتیا نه لرم چې اپډیټ یې هم کړم. زه ځم او تاسو ته طریقه وښیم څنګه تاسو دې کې ځانته ډیزاینونه ترسره کړئ. را به شئ ملګرو، دا چې ما سره کینوا اپلیکیشن دلته وجود لري، دغه دی ملګرو. تاسو دلته ایزي توګه داخل شئ. تاسو به یو جیمیل ادرس سره دا ټچ کړئ ملګرو. یو جیمیل ادرس که غواړئ، ما هم سره ټچ کړی، که غواړئ چې ښایسته ډیزاینونه درته وکړي، حتما یو جیمیل ادرس سره دا څه کړئ ټچ کړئ چې ستاسو هغې جیمیل ادرس کې که چېرته هر یو موبایل کې تاسو خپله کینوا اپلیکیشن انسټال کړئ، هغه جیمیل ادرس پکې بیا ورکړئ، ستاسو هغه ډیزاینونه چې ترسره کړي هغه پکې همغسې پراته وي، نو حتما یو جیمیل ادرس سره دا وصل کړئ. تاسو ته به دغسې صفحه راخلاصه کړي کله چې تاسو جیمیل ادرس ورته وصل کړه. ملګرو دغه ډیزاینونه چې ما ترسره کړي دي، ما سره ملګرو پرایویټ شخصي کې پراته دي. ګورئ ملګرو هغه ډیزاینونه چې ما ترسره کړي، تاسو ملګرو څه وکړئ، تاسو ته چې کله ورسره کنیکشن کړئ، دلته به تاسو په دغې برخه باندې ټیپ ایسټ باندې کلیک واخلئ ملګرو. دلته به تاسو څه غواړئ هغه به سرچ کړئ. زه مطلب غواړم ایچ ډي لوګو ځانته جوړه کړم، سټایلش. دلته به ولیکم ایچ ډي لوګو. ملګرو سرچ باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې سرچ کلیک واخیستل، دلته به تاسو ته د لوګو هغه ډیزاینونه راوړي ملګرو. ایچ ډي لوګوګانې تاسو ګورئ، تاسو څنګه دې کې اوس دې کې خپل نوم ورکولی شئ ملګرو. تاسو چې کومه لوګو دې کې خوښه شوه په ایزي توګه به تاسو هغې ته داخل شئ. زه ګورم ملګرو دې کې زما کومه لوګو خوښه شوه ملګرو. که دغه نښان راته نو ملګرو دې باندې تاسو هڅه مه کړئ، ځکه دا هغه لوګوګانې چې تاسو نه روپۍ غواړي، نو په روپو باندې تاسو اخیستلی شئ او نورې پکې فري هم شته ملګرو. زه غواړم ملګرو چې په دغې سټایل کې ځانته دغه لوګو جوړ کړم. کلیک به واخلئ ملګرو. کله مو چې کلیک واخیسته، دلته تاسو ته څه راوړي، ایډیټینګ سیټینګ راوړي. تاسو څه کولی شئ، دغه نوم ځانته ایډیټ کولی شئ، چینج کولی شئ. لږ انتظار به وکړئ ملګرو. ښه ملګرو دغه موږ ته لوګو را صفا شوه. د ایډیټ اپشن به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې کلیک واخیسته، تاسو به دوه ځلې دغه نښان باندې کلیک وکړئ. زه به دلته ولیکم تاسو کولی شئ ځانته ښایسته لوګو جوړې کړئ ملګرو. زه دا جوړوم دلته، دا زه کوچنی کوم. نو ملګرو دا ګورئ ټي سټوډیو په نامه لوګو ما تیاره کړه. او تاسو اوس څنګه کولی شئ دا ځان سره په ګالرۍ کې ثبت کړئ. په دغه سیو باندې به کلیک تاسو ملګرو واخلئ، په ډاونلوډ اپشن به کلیک واخلئ. دغه ډاونلوډ اپشن ملګرو په دې کې تاسو نور دغه هم کولی شئ، تاسو کولی شئ کلر هم ورته بدل کړئ. او دې کې ملګرو تاسو کولی شئ چې شاته بیکګراونډ ورته چینج کړئ. تاسو کوم بیکګراونډ شاته غواړئ چې ور یې کړئ، نو په دې طریقه باندې ملګرو دا به ځان سره سیو کړم. دا به زمونږ فورا د بوټو په شکل باندې زمونږ ګالرۍ ته لاړ شي او سیو به شي ملګرو.
ملګرو که غواړئ یوه پروفیشنل سی وي ځان ته جوړه کړئ په همدې سرچ کوئ او تاسو ولیکئ سی وي. نو کله مو چې سی وي ولیکله ملګرو تاسو ته به دغه سی وي پروفیشنل راوړي، په دې به تاسو کلیک واخلئ. تاسو ته به دلته سی وي هغه دغه راوړي ملګرو. ګورئ ورته بیا هم یادونه کوم دغه اپشن باندې کلیک او خواري مه کوئ. ملګرو دا ګورئ سی ویانې دي څومره ښایسته او زبردست دی. ایچ ډي سی ویانې راوښتي ملګرو. هر یو سټایل او ډیزاین هم چې پکې خوښ شو بغیر د دغې اپشن والا څخه نور تاسو په فري توګه ځان ته پکې سی وي جوړولی شئ ملګرو. ګورئ ملګرو څومره ښایسته سی ویانې کلیک به واخلئ ځان ته پروفیشنل او ښایسته سی وي هم جوړولی شئ. ملګرو په همغه طریقه تاسو کار ترسره کړئ، ایډیټ هم پکې وکړئ ملګرو او همغسې هر څه پکې ترسره کولی شئ. لکه څرنګه مو چې لوګو مې کار کړی. ویډیو مو خوښ شوي زما یوټیوب چینل سرعت مند لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.